شمالي کوریا چې یو د نړۍ د اټومي هیوادونو څخه شمیرل کیږي. دغه هیواد 20 اټومي بمونه لري. دغه هیواد د نړیوالو بندیزونو سره سره بیا هم په نړۍ کې یو طاقتور اټومي هیواد شمیرل کیږي. مګر تر اوسه څوک پر دې باندې نه پوهیږي چې دوی د اټومي اسلحو لپاره پیسې له کومه کوي. د لیزرس په نوم د هیکرانو یو خطرناکه ډله چې هر کال د امریکا او ګڼ شمېر نورو هیوادونو استخباراتو سره لاس او ګریوان وي. یاره ډله چې د شمالي کوریا تر چتر لاندې کار کوي هر کال غیر قانوني ډول د انټرنیټ څخه په میلیونونو ډالر د شمالي کوریا د اټومي پروګرام مخته وړلو لپاره راوباسي. یارې ډلې یوازې سږ کال د مارچ په میاشت کې 615 میلیونه ډالر د امریکا د مختلفو کمپنیو له اکاونټونو څخه د شمالي کوریا د اټومي پروګرام لپاره ایستلي دي. دوستانو که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو در سره لایک او شیر.